السلام علیکم. ما سره په لاس کې دا څیز دی، تاسو به وایئ چې دا اوس د څه له راغستی دی. نو په ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې تاسو مثال په طور باندې تاسو یو څیز وینئ او تاسو غواړئ چې د دې نوم زه معلوم کړم چې د دې نوم سره او دا زه واخلم دا کوم ځای کې میلاویږي، تاسو په مارکیټ کې نه یي. او د دې سره مثال په طور باندې تاسو یو فروټ وینئ، یو بل څیز وینئ او تاسو غواړئ چې د هغې زه نوم معلوم کړمه، یا تاسو یو انسان چې د هغه نوم تاسو کتل غواړئ هغه معلوم کړم چې د ده څه نوم دی. دغه شانې که تاسو والئ یو ځای کې تاسو لیکل وګورئ او هغه لیکل چې وي هغه په بله ژبه باندې، او تاسو غواړئ چې زه داسې کیمره ونیسم او هغه اتومیټک زما ژبې له راشي او زه یې په خپله ژبه باندې هغه ولولمه. دغه شانې نورې هم ډېرې زیاتې فایدې دي. مثال په طور باندې تاسو یو ځای ووینئ او هغه ډېر زیات ښایسته او تاسو غواړئ چې د دې ځای معلوم کړمه چې دا په کوم ځای کې دی چې زه ورته چکر له لاړ شم یا وغیره وغیره. نو په ویډیو کې به تاسو ته د دې ټولو طریقو حل ښیمه چې دا تاسو څنګه کولی شئ. زما نوم دی حسین علي، تاسو ګورئ حسین علي سکلز یوټیوب چینل. راځئ چې ویډیو شروع کړو. د دې لپاره به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ګوګل لینز په پلی سټور کې به تاسو ولیکئ، دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ او د دې ټولو خبرو حال په دقه یو ورکوټي شانتي اپلیکیشن کې دی او دا د ګوګل خپل جوړ شوی اپلیکیشن دی. نو په دې کې اډونه وغیره دغه څیزونه هم نه راځي. نو چې کله تاسو کولاو کړئ نو دا تاسو کتلی شئ چې دې کې تاسو ته داسې انټرفیس راځي. تاسو د خپل ګیلرۍ نه هم ډایرکټ تصویر راغستی شئ او که تاسو وایئ چې زه وباسم تصویر، نو تاسو سمپلي په دې کیمره باندې کلیک کړئ او چې کله کیمره باندې کلیک کړئ تاسو د هغه پروډکټ د هغه څیز تصویر وباسئ. مثال په طور زه د دې وباسم، دا تاسو کتلی شئ دې باندې تصویر وباسم. نو دا تاسو کتلی شئ چې دا سرچ شو، د دې ډیټیل راواغسته چې دا بویا میک دی د کیمرې لپاره یا د موبایل لپاره، ټول ډیټیل راواغسته. صحیح ده. اوس تاسو غواړئ چې زه دا واخلم، نو د هغې لپاره تاسو دلته کې تاسو کتلی شئ شاپنګ اپشن دی، په دې کې تاسو کلیک کړئ. نو که په هر ځای کې دا څوک خرڅوي یا څوک انسان یې خرڅوي یا په یو ویب سایټ کې خرڅېږي، نو د هغې ډیټیل به تاسو ته راشي. دغه شان تاسو ته نور څیزونه په دې کې ډېر زیات اپشنان راشي، نو دغه طریقې سره تاسو کولی شئ. اوس مثال په طور باندې یو ځای ده، تاسو غواړئ د هغې په ډیټیل باندې تاسو پوه شئ ځان، نو د هغې لپاره به تاسو په پلیس باندې کلیک کوئ او پکچر به وباسئ. نو دلته کې به تاسو ته د هغې ډیټیل هم راوالي. صحیح ده. دغه شانې د خوراکونو هوټل وغیره تاسو کتل غواړئ چې زما خوا او شا هوټل یې ښه هوټل کم یو دي، کمزوري ښه دي کم یو دي، یا تاسو یو هوټل یو ځای کې وینئ د هغې پکچر وباسئ، تاسو ته به د هغې لوکیشن چې دی نو هغه راواړئ. صحیح ده. ښه، اوس دغه شان دي که تاسو راشئ دلته کې ټرانسلیټ ته، نو دلته کې تاسو کتلی شئ چې دلته کې انګلیش منتخب کړئ او دلته کې تاسو ورسره اردو یا پښتو چې ده نو هغه سلیکټ کړئ. مثال په طور پښتو. صحیح ده. دا تاسو کتلی شئ چې دا ما سلیکټ کړو. اوس دا تصویر هم دی، دا تاسو کتلی شئ هغه تصویر هم تاسو وګورئ چې هغې پښتو ته هغه لیکلي اتومیټک واړول. خو که تاسو غواړئ چې مثال په طور باندې زه کیمرې ته ونیسم او زه پښتو ته واړم، نو دا تاسو کتلی شئ بس دغه شانتې ونیسئ او چې کله ونیسئ دا تاسو داسې ټیپ کړئ، دا تاسو کتلی شئ چې هغه ټول لیکل پښتو ته واوښتل. نو په دغه طریقې سره تاسو په دې کې کولی شئ تاسو د فروټ تصویر وباسئ، سرچ باندې کلیک کړئ، تاسو د بل څیز تصویر وباسئ، تاسو لیکل کاپي کول غواړئ د یو تصویر نه، نو هغې دپاره هم دا تاسو استعمالولی شئ. بس تاسې کلیک کړئ هغه لیکل به کاپي شي. نو دغه شانې ټول ډیټیل تاسو د هر څیز په دې باندې راویستی شئ. یو فروټ سبزي تاسو وینئ، تاسو د هغې نوم نه درځي، نو هغه هم په دې باندې تاسو معلومولی شئ. نو دا ویډیو که ډېر خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.